بسم الله الرحمن الرحیم. داسې خو تاریخ کې ډېر قومونه شته چې د هغې د غیرت او د هغې د جذبې چې کوم دی څونه تعریفونه مو وکړئ نو هغه هم کم دي. دغسې کې الحمدلله پاکستان له خدای پاک دومره ډېر زیات قومونه ورکړي دي چې هغې کې څونه په هغې باندې موږ فخر وکړو ناکم دی. دې کې موږ سره نن چې کوم مار اوچت کړی دی یو قوم هغه دی ګوجر قوم چې کوم ډېر مخلص او ډېر غیرتي قوم دی. ګوجر چې کوم دی هغه د نوح علیه السلام د زوی د حضرت یافت بن نوح اولاد دی. د هغې ملک چې کوم و هغه جزیره قادسیه نواله تا بلاد ترک روس بلغاریا او دیوار ذوالقرنین پورې و. دا د اخبار العباد د مطابق خبره ده. داسې لکه ډېرې خبرې دي چې هغه به ماته نه وي پته او ډېرې خبرې به وي چې هغه به انشاءالله تاسو زه شیر کوم. نو چې کوم زما ګوجر رور دا ویډیو ګوري او هغې څه پاتې کېږي نو معافي غواړم او کمنټ سیکشن کې ما بیا خامخا خبره وي. دې سره د هند یو ملک هغه دې سره آباد و. د دې او د هند د ملک بادشاه چې کوم دی که نه د دې دوستي وه خپلو کې. دا د بحر الخزرج د کال 339 خبره ده. د دوی خپله ژبه هم ده چې کومه ته ګوجري ژبه ویل کېږي تقریبا نن سبا. بلغاریا والا چې کوم دي که نه هغې ژبه هم د دې د ژبې غوندې تقریبا لږه ډېره یو رنګې وه. هند کې به دې ته ګوجر به یې ویل، ګرجر به یې ورته ویل او ګوجر به یې ورته ویل. د مینې نه هر څنګه ویلی کېدی شي. ګوجر قوم چې کوم دی که نه هغه همیشه په طاقت کې یو تکړه قوم دی. دلته نه زما مطلب د ګوجر قوم نه ګوجر نه دی لکه چې موږ کم پښتانه الو چې لکه دا ګوجر قوم دی که نه، لکه د دې خپل یو تاریخ دی، د هغې خپل یو تاریخ دی. یو وخت کې چې کله اسلام مکي دور کې و یعنې کې حضور صلی الله علیه وسلم د هغې چې کوم و هغې په مکه کې و نو د قیصر او د فارس چې کوم دی که نه قیصر سره هرکلو او د فارس جنګ وشو. چې کوم کې مشرکین چې کوم دغه و د فارس و نو دی او قیصر چې کوم هغه اهل کتاب و. د دې مقابله وشو خپلو کې او فارس والا وګټله. دې باندې مشرکین چې کوم دی مسلمانان له تانه ورکړه چې هر کل خو اهل کتاب هغه څنګه وبیلو ده او فارس والا بت پرست و. نو د دې جواب چې کوم دی الله تعالی دوی ته په قرآن مجید کې په سوره روم کې د ابتدایي آیاتونو کې ورکړی دی چې هغه څه کال بعد قیصر چې کوم دی باره کې صحیح شو. قیصر داسې چلو کو چې هغې د هغې نه امداد وغوښتو د ګوجر قوم نه چې موږ څنګه ویل ګوجر قوم په خپل طاقت کې ډېر زیات تکړه دی. دې نه طاقت وغوښتو او دی بیا جنګ د دې شروع شو. نو الله تعالی چې کوم دی هغې هر کله د ګوجر امداد سره د الله تعالی امداد سره هغه جنګ وګټلو. دا د کال 305 او 304 خبره ده. د ګوجر په بادره کې عرب چېرته څوک شاعر و هغې البرسان نوم و د هغې شاعر هغې ویلي چې د ګوجر سترګې چې کومې دي هغه د دشمن د سترګو غوندې دي او د هغې چال یعنې کې د ګرځېدو انداز یې داسې دی لکه چې د وریځو لاندې شیر ګرځي.
نو نن سبا هم پاکستان کې د ګوجر قوم تعداد چې کوم دی تقریبا لګبګ 8 کروڑ دی او ډېر غیرتي خلک دي او د لکه د خپل پاکستان د خپل قوم د خپل ملک د دې ډېر وفادار دي او نن سبا هم د دې تاریخ چې کوم دی هغه یې ریدی نشي. که تاسو زما دا ویډیو ښه لګېدلی نو پلیز کمنټ پې وکړئ او لایک یې وکړئ. تھینک یو. السلام علیکم.